وی ورشه ریباره ورته وایه دې خاني نه مني خوښه د خپل زړه کړي د چا هم بدماشي نه مني. السلام علیکم کتونکو، امید دی چې ښه به یې، روغ جوړ به یې، د صحت په جامه کې به یې. دا وخت کې موږ د سیند په غاړه ناست یو، مازدیګری دی، ډېر ښایسته ماحول دی. امید دی چې ستاسو به هم خوښ شي. او دغه څو شعره دي تاسو ته ډالۍ چې ملنګ سړی ملنګي خوښوم، ځان له ساده شان زندګي خوښوم. ملنګ سړی ملنګي خوښوم، ځان له ساده شان زندګي خوښوم. او که ستا خاني د ستا خاني مبارک، زه به دا خپله غریبي خوښوم. او دې وخت کې اوس موږ سره ناست دی ارشد افغانه، او دی به تاسو ته یو څو شعرونه ډالۍ کړي. سعید بھائی ډیره مننه چې تاسو مالا خپل په دغه کې ټایم راکړو. او مختصر داسې یو څو شعرونه به زه ووایم چې وایي د سیم په غاړه اوسېدونکي خلک د تن د مړه شو بارانونه غواړي، او تش په نارو انقلاب کله راځي، پاس په نیزو یو څو سرونه غواړي. او سعید بھائی یو بل شعر دی چې ای پښتنو، ای لیونو پښتنو، ای تسنشو پرګنو پښتنو، راځئ چې یو ځای مرکه شو سره، د سیالې وخت چې جرګه شو سره، دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو، دغه د ظلم زوړ جهان بدل کو. ډېره مننه.